انسان کې یو عقل دی یو طبیعت دی به دو چیزونه نور دي یو علم دی یو عمل دی علم زدقلی ته وای پوهی ته وای او یو عمل دی یو کار خبره دی واوریدا هغه باندې به بالمشاهده عمل کول په زندګۍ کې راوستل دي ته عمل وای نو دا علم چې حاصلېږي دا په واسطه او په ذریعہ د عقل حاصلېږي او عمل چې راځي دا په سبب د طبیعت سره راځي طبیعت د سړی برابرۍ پاکي نو دا نیکو ته به زړه کیږي یعنی په نیکو باندې عمل کوي یو سړی طبیعت خراب دی فاسد دی هغه نیکی په نیکی عمل زب ایو ته مسائل عمل دل پینه کوي د طبیعت خراب دی ځکه کتابونه لیکي من كثر علمه وقل عمله وقل عقله یو سره علم ډیر دی عقل کم دی علم یې ډیر دی مسائل ته ډیر یاد دي خو به وقوف دی په کې تاسو کنه اپار چاګیږي په مولانو کې متبلغینو کې می سوچ به وقوف وي په ملکانو کې می په افسرانو کې می په خودو کې می علم یې ډیر دی عقل یې کم دی کتابونه دي کې خشید علیه دا سړی با یو کند کې غورځيږي علم خو کله کتابونه ویلي خدا کټي کار نه کوي عقل پکې نشته منګه ولي ده کنه اینو یو سړی بل دی من قل علمه وكثر عقله یو سړی علم کم دی کتابونه لګ ویلي دي عقل یې ډیر دی ارجو علیه کتابونه لیکي د حدیثو دا سړی کامیاب دی زکا دا علم اصلي کی پاکل سره د عقل کامل دی دا عقل نه پورا دی برابر دی دا سړی کامیاب دی